السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د لوبو وختونه بدل سوي دي. مخکې یو رقم وختونه ښودل سوي وو، اوس هغه وختونه بدل سوي دي. د سریلانکا کرکټ بورډ په خوښه دغه وختونه بدل سوي دي. اوس به دغه لوبې په څو بجې باندې پیلیږي. د دې په اړه باندې پوره معلومات در کوم. اصلي وختونه یې درته ښیم. همداسې حشمت الله شهیدي د راشد خان په اړه غږېدلی دی او د سریلانکا د لوبډلې سره د لوبو په اړه غږېدلی دی. ویډیو تر اخره راسره وګورئ، پوره معلومات در کوم. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د لوبو وختونه مخکې د افغانستان پر وخت ماپښین 1:30 بجه ښودل سوي وه، خو اوس دغه لوبې مخکې سوي دي، سهار ته سوي دي. اوس به د افغانستان پر وخت سهار 9 بجې دغه لوبې پیلیږي. دغه لوبې تاسو د افغانستان د ملي سپورټ تلویزیون له لارې هم په ژوندۍ بڼه کتلی سئ، همداسې په ټولنیزو رسنیو کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی سئ. د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر وایي د راشد خان نشتوالی لویه ضایعه ده، خو نورو ته موقع ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدي له BBC سره په ځانګړې مرکه کې د ستوري لوبغاړي راشد خان ټپي کېدل لوبډلې ته لویه ضایعه ګڼلې ده، خو وایي د هغه نشتوالي له کبله د نور لوبغاړو د وړتیا ښودلو موقع پیدا سوې ده. له سریلانکا سره د 3 نړیوالو یو ورځنیو لوبو تر پیل یوه ورځ وړاندې د افغانستان د ستوري لوبغاړي راشد خان د ټپي کېدلو خبر مینوال اندېښمن کړي دي، خو لوبډلمشر حشمت الله شهیدي وایي دا په ورته مهال د نوي لوبغاړو لپاره یوه لویه موقع ده چې خپله وړتیا وښیي. حشمت الله شهیدي BBC ته وویل راشد خان به له بده مرغه د ټپي کېدو له امله په لومړۍ 2 لوبو کې راسره نه وي. د راشد خان ځای ډکول مشکل کار دی، دا زموږ لپاره لویه ځای ده، خو له موږ سره نور ځوانان هم شته چې وازمویل سي او په دې له فشاره ډکو لوبو کې خپله وړتیا وښیي چې په راتلونکي کې لا وځلیږو، نو دا د دوی لپاره ښه چانس دی. حشمت شهیدي ونه ویل چې کوم لوبغاړی به د راشد خان پر ځای په لوبډله کې ولوبیږي، خو د ډیرو سترګې په IPL کې د راشد خان د هم لوبډلې نور احمد لکڼوال پر لور دی. نور احمد لکڼوال یوازې یوه نړیواله ورځنۍ لوبه کړې ده چې هغه هم تیر کال په سریلانکا کې وکړه. په هغه لوبه کې که څه هم نور احمد لکڼوال ډیر ښه نه وځلیدی، خو د IPL تجربه او د نړۍ له ښو لوبغاړو سره لوبې به د نور احمد لکڼوال ډاډ تر پخوا ډیر کړی وي. له افغان لوبډلې سره بل ورو بالر ضیاء الرحمن اکبر دی چې لا تر اوسه په نړیوالو لوبو کې موقع نه ده موندلې. حشمت الله شهیدي له سریلانکا سره دا لوبې خورا مهمې وبللې او ویې ویل چې دا به د روان کال نړیوال جام لپاره د دوی د چمتووالي یوه برخه وي. له BBC پښتو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې افغان لوبډلمشر وویل تیر ځل موږ سریلانکا ته د یوه هدف لپاره راغلي وو، هغه موخه مو دا وه چې نړیوال جام ته مخامخ لار ومومو. له ښه مرغه په سریلانکا کې د 15 پوینټونو په ترلاسه کولو موږ هغه هدف ته ورسېدو. دا ځل به هم لوبې اسانه نه وي، سریلانکا په خپل کور کې لوبې کوي، نو له شرایطو سره به دوی روږدي دي، ماتې ورکول به ورته اسانه نه وي، خو موږ هم ډاډه یو. حشمت شهیدي وویل په دې لوبلړۍ او ورپسې په بنګلادیش کې د لوبو پر وخت به لوبغاړي ازموي او د دوی په وینا کوم ځای کې چې کمښت وي د هغه د پوره کولو هڅه به کوي. د نړیوال جام لپاره زموږ په خیال کې 22 لوبغاړي نه غواړو چې ډېر یې بدل را بدل کړو. له دغې ډلې 19 لوبغاړي له موږ سره په سریلانکا کې دي او 3 نور به هم د غوراوي کمیټې لخوا غوره سي. دغه چپلاسي منډه جوړونکي چې په ټیسټ لوبو کې غبرګې سلیزې لرونکي د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی. باوري دی چې د هند په مخکښه شلوریزه لیګ IPL کې د افغان لوبغاړو لوبېدل به له ملي لوبډلې سره ډېره مرسته وکړي او په نړیوال جام کې به لا وځلیږي. نوین الحق د سریلانکا سره په سفر کې له ملي لوبډلې سره نسته او دلیل حشمت شهیدي دا ګڼي چې ګواکې نوین الحق یو ورځنۍ لوبې نه غواړي. نوین الحق تیر کال په استرالیا کې د شلوریزه نړیوال جام لپاره د چمتووالي لپاره له افغان کرکټ بورډ څخه غوښتي وه چې دی د یوازې شلوریزه نړیوالو لوبو ته پرېښودل سي، خو دغه ځوان لوبغاړی وایي چې هغه هیله یوازې تر هغه شلوریزه نړیوال جام وه.